بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ بئ او خوشحال بئ. زما د الله رب العزت نه دا دعا ده، دا سوال دی چې تاسو چرته هم یې الله تعالی مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشحاله او آباد ساته، امین. زما عزتمندو، نن د یوې نوې او خاص وظیفې سره زه ستاسو مخکې حاضر یم. محترمو، نن درته په دې ویډیو کې ډیر خاص، یو ډیر قیمتي او ډیر عظیم الشان عمل او وظیفه بیانوم. دا عمل او دا وظیفه تاسو وکئ، د دې برکات او د دې معجزات په تاسو بیا په خپل سترګو باندې په خپل ووینئ چې څومره طاقتور او څومره پاورفل عمل دی. د ژوند هغه تمام حاجتونه چې تر اوسه پورې لا نه دي پوره شوي، هغه مقاصد او هغه جایز خواهشات چې لا تر اوسه پورې د ستاسو نوی پوره شوي، بظاهر تاسو ته به دغه ناممکن ښکاریږي. تاسو دا عمل او دا وظیفه په توجه او عمل سره وکئ، الله جل شانه به درته د غیب نه اسباب مهیا کړي. الله جل شانه ته هیڅ یو کار هم مشکل نه دی. خالق او مالک د کل کائنات دی. نو محترمو، د ستاسو دغه حاجت چې معمولی حاجت بوي، الله رب العزت به پوره کړي. یا مشکل او پریشانی کې تاسو راګیر یې، دغه مشکل او دغه پریشانی یا بل څه مسله کې الله رب العزت به دغه ختم کی. یا د رشته مسله وي، یعنی یو ځای کې تاسو رشته کول غواړئ او هغه کې رکاوټونه او پریشانی تاسو ته مخې لراځي، نو کله زما محترمو چې کله تاسو دا وظیفه وکئ، د دې په برکت سره به درته الله رب العزت ټولې لارې همواري کی. کله چې د تاسو جایز مقصد او جایز خواهش وي، نو تاسو بیا د دې وظیفې برکات په خپل سترګو باندې ووینئ. دغه شانتي یو بیماری کې تاسو مبتلا یې او هغه داسې بیماری ده چې د ستا زندگی په لړزان کړې ده، زندگی درته لنډ او تنګه کړې ده، سکون قلب درته حاصل نه دی، دویانې بخوري خو ټیکېږي نه. نو محترم او تاسو دا عظیم الشان عمل وکئ، الله جل شانه به دغه بیماری د جړ نه ختم کی. یا زما محترم استاسو په کور کې جنگ جګړې وي، بے اتفاقی وي، ورکه استاسو په کور کې غربت ته، تنگ دستی ده، پریشانه مشکلات دي، په معمولی خبرو باندې مسله غټو جنگ جګړو له رسیږي. نو محترم او تاسو دا وظیفه وکئ، ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره به الله رب العزت د تاسو د کور نه نفرتونه، بے برکته، بیماری، تنگ دسته او غربت به ان شاء الله تعالی ختم کی. تاسو په کور کې به الله رب العزت اتفاق او اتحاد راولي. یا زما محترم او تاسو کاروبار روانوي خو پاغي کې تاسو ته مشکلات پیښیږي، یا تاسو کاروبار شته د خورز درجه پای کې زوال لازم پای کې تاسو ته نقصان ملاويږي او ورځ درجه مو کاروبار په خطه باندې را روان وي. یا زما محترم او تاسو کې داسې یو کس وي چې هغه د کور سربراوي، هغه د کور مشر وي، خو څوک دغه خبره نه مني، ما تحت چې څومره دغه وي دغه خبره نه مني. نو زما محترم او تاسو دا وظیفه وکئ، تاسو چې څومره کشران دي، تاسو څومره ما تحت دي، هغه بس تاسو خبره مني. یا زما محترم او تاسو یو کار یا یو روزګار شروع کول غواړئ خو سمې نه خوري، نو محترم او د دې لپاره هم تاسو دا وظیفه او عمل کولی شئ. اوس زما محترم او اعظم وظیفې طرف له تاسو به دا وظیفه دا عمل څنګه کوئ. زما محترم او د دې وظیفې طریقې کار ډیر زیات آسان دی او دا وظیفه د قرآن پاک یو عظیم الشان او مختصر سورت مبارکه دی. محترم او دا ډیر زیاته باکماله او ډیر زیاته طاقتور وظیفه ده. زما محترم او د ویډیو شروع کېدو نه مخکې، د وظیفې بیانولو نه مخکې تاسو ته او دوه خبرې دا کوم چې کچره تاسو غواړئ چې زمونږ وظیفه د کار کوي، زمونږ وظیفه د زر کار کوي، زمونږ دعاګانې د قبليږي، نو بیا زما محترم شرط دا دی چې اول به تاسو د قرآن پاک تلاوت کوئ. دویم نمبر شرط دا دی چې 15 واړه وخت منځونه به تاسو پابندۍ سره کوئ. دریم نمبر شرط محترم دا دی چې تاسو حرام نه خورئ، تاسو په خېټه کې حرام نه وي پراته. څلورم نمبر شرط دا دی محترم چې چا باندې ظلم او زیاتی
چا سره جنگ جګړه او کنځلې بنه کوي هر یو مسلمان سره به خیر خواهی کوي چې څومره ستاسو نه کېږي بل مسلمان سره به خیر خواهی کوي د بل مسلمان به خیال ساتي زما محترم او د دې وظیفه طریقې کار څنګه دی د دې وظیفه طریقې کار ډیر زیات آسان دی محترم او د دې د لپاره سرز مقرر نه ده په کوم ارزم چې تاسو دا وظیفه کول غواړئ نو کولی شئ بل دا زما محترم د ورځې نه هم د دې لپاره سټیم مقرر نه دی چې سټیم تاسو موقع ملو شو او دا سټیم چې ته پای کې فارغ توجه د خبره بروي کارونه ټول وغیرہ ارسه د خلاص کړی وي نو بیا به محترم او تاسو صحیح طریقې سره او 10 شردامو کوي کله چې مو 10 شردامو کو نو بیا به 7 مرتبه او پیره به تاسو درود شریف وای او بیا به دا سوره مبارکه سوره الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب زما محترم او دا به تاسو 33 مرتبه هوا یعنی 3 پیره به تاسو د دې ورده وظیفه وکي او اخره کې بیا او پیره تاسو درود شریف وای او بیا به د الله رب العزت نه دعا وغواړئ د هر جایز خواهش پورا کېدو د لپاره هر مقصد کې کامیابېدو د لپاره د هر مشکل او پریشانه د ختمېدو د لپاره پرشتہ کې د رکاوټ ختمېدو د لپاره د خپل کاروبار د روانېدو د لپاره پکور کې جنگ جګړه ختمېدو د لپاره اتفاق او برکت راوستو د لپاره زما محترم تاسو د وظیفه ډیره توجه د یان سره وکي او د الله تعالی نه دعاګانې وغواړي ان شاء الله تعالی د دې وظیفه په برکت سره الله رب العزت تاسو د دعا قبول او منظوره وګرځي زما عزتمند امید لرم چې دا ویډیو د وظیفه بس تاسو ډیره زیاته خوښ شي وي که ویډیو مو خوښ شي